نن هوا ډېره زیاته ده، بهر نه چې کله دننه راتلم نو زما ویښته چې کوم دي دا ټول ګډوډ شوي دي، دا حالکې ما ښه صحیح سیټ کړي وو. انیویز نن راغلی یم زه دوبۍ ایر شو ته او ډېرو وختو پس راغلی یم نو ما وویل چې یار دلته هم یو پکار ده چې زه تاسو ته یو ولاګ جوړ کړم. نو نن به زه تاسو ته ښیم دوبۍ ایر شو، ورسره دلته کې چې څه نوي دي هغه به کوشش کوم چې په نننۍ ویډیو کې تاسو ته وښیم. بهر به ځم، بهر چې کوم دي مختلف ایرکرافټس دي هغه به تاسو ته ښیم، دننه نه بهر نه. نو کوشش به کوو چې ویډیو چې کومه ده چې څونه خوندوره وي چې جوړه یې کړم تاسو ته وښیم، تاسو ته وړاندې کړم. هیله کوم چې نننۍ ویډیو به ستاسو خوښېږي. اوس په دې وخت کې ناست یم ما چې دام ډېر ضروري شی دی که نه، او دلته کې چې میلاویږي نو ما کافي راغشتي ده، دلته ناست یو او کافي چې کومه ده هغه څکمه لګیا یم او چې په کوم ځای کې ناست یم دا هم ډېر ښکلی ځای دی. دا هم تاسو ته یو نظر خو وښیم. دا وګورئ، دا دی دوبۍ ایر شو او ما سره ناست دی زما ګران، زما خوږ، زما زړه ته ډېر زیات نږدې ملګری کیسر خان. السلام علیکم. اوس دې وخت کې ناست یو، چای اوبه کوو او چې کله دلته نه فارغ شو دننه لاړ شو نو مزید به تاسو ته نور اپډیټس در کوو. نو ما سره اوسئ. طارق جنگ په نوم باندې دغه مزایل دی، خیال دی ورته دا طارق رام بولو. السلام علیکم. طارق څنګه چال؟ ښه طبیعتونه مزاجونه ښه دي؟ کیسر مو رانیولی مې چې کیسر هله غوندې ویډیو وکړه څه لږ گپ شپ ولګو، ملګرو سره خبرې اترې وکړو. السلام علیکم. څنګه یې ملګرو؟ ښه یو، جوړ یو، برابر یو، صحت په خیر. طارق تا خو داسې ډیپټۍ ده نو څه محسوس کوې؟ پښتانه راځي که نه راځي؟ مو خلک دېس ته راځي نه راځي؟ راځي ولې نه راځي؟ ډېر خلک راځي، ډېر لکه مطلب مختلف ملکونو نه راځي، پښتانه راځي او داسې کې مو ډیپټۍ او زه ډېر خوشحال یم الحمدلله. دا طارق د ورکې راوستو، دا مو نامې والا میزایل ده. ښه دا تو په نامې باندې دا میزایل جوړ شوی، تا خو به نه وي جوړ کړی؟ نه مو نه جوړ کړه. ښه نو دا ایگزیبیشن څه کوم دا هر کال ته ورکې ډیپټۍ وي که دې کال ته ډیپټۍ ورکې لګېدلې؟ هر 2 کاله بعد وي او 2 کاله بعد چې کوم نه دا مو ورکې ډیپټۍ هر تل وي. نو څنګه دې ته خلک ډېر راځي؟ ډېر راځي، ډېر خلک راځي، ډېر ملکونو نه راځي. دا راته وایه څه انفارمیشن څه معلومات دې ځای کې میلاویږي زیاتر، لکه چې دې پاره دا ایگزیبیشن لاګي؟ دا لکه مطلب دې کې مختلف بزنس کېږي، لکه مطلب پلین په باره کې، جهازونو په باره کې، فیول په باره کې. لکه اوس موږ اپنے دی مو جیټ فیول مطلب سیل کوو دبئی ایئرپورټ کې او مطلب دا جبلۍ ایئرپورټ کې. مو لکه مطلب ډیفرنٹ کمپنیونه دي ورکې، لکه د جهازونو ته کوم فیول ورکوي که نه؟ جهازونو ته کوم فیول ورکوي، جیټ فیولز. دا مو مطلب موچټ کمپنۍ ده، ورکې مختلف نورې کمپنۍ دي، نوکتا، نوکتا او مطلب نورې ورکې داسې کمپنۍ دي، مطلب دا هغه کوي څه نامه ده جهازونو راسي خپل کمپنۍ والا پروموشن کوي. دي کې لکه ډیفرنٹ کمپنیونه دي، لکه مطلب ترکی شو، فرانس شو او پاکستان دا ورکې ټول مطلب ډېر هغه ورکې کمپنیونه دي ورکې. ما خو ولیدلو خوراک نه ونیسي چې په جهازونو کې څه خوراک میلاویږي او فیول یاره داسې شی ماشه چې هغه ایرکرافټ ریلیټډ وي او هغه دې ایگزیبیشن کې وي نه؟ هر شی ورکې شو، انجن پارټس ورکې خرڅېږي، نور لکه مطلب بزنس ورکې کېږي. لکه اوس موږ سټال دغه ایموجیټ کې موږ لکه فیول جیټ هغه کوو. داسې کې مطلب نور کمپنیونه څه انجنې مطلب خرڅوي، څه جهازونه سیل کېږي، لکه بزنس ده که نه، بزنس ولاغه. نن چې ما سره دغه کم پاس دی دا د طارق دعا ده، د ملګري چې کم دی دغه پاس راته ارینج کړی او دغه یې ماله راکړی او نن زه راغلی یم دلته او دغه ویډیو تاسو ته کوم. نو ډېره مننه طارقه. Assalamu alaikum. How are you, brother? Good, about you? Good. No immigration. Just quicker way to pass through the Dubai airport without any stopping with the immigration or passport need or anything. Just you come in the gate, just you scan your Emirates ID or you have the passport that's been registered before. You put your passport and we'll take picture, that's it. You finish from the gate, from the immigration, and you'll pass through. It will have an arrival on departure also. So you just use it both ways. It's very quick. Very quick service. Yeah, between the normal process that you got your passport and you give it to the guy,
This will take 7 seconds. Yeah. But that process it will take like 1 minute to 30 minutes. Yeah. So it's big difference. دلته کې یو ای چې کم ریزیډنټس وي هر یو کس سره خپل ایمریټس آی ډي کارت وي هغه ایمریټس آی ډي کارت چې کم دی په دې ماشین کې چې تاسو ورګې نو بیا هغه نه پس هغه چې کم انسټرکشن تاسو دغه ماشین درکوي هغه فالو کا او ډایرکټ امیګریشن استا کلیر شو پاسپورت خیالوم ضرورت نشته هاي 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 ستړي زکوما دا ستړي مده نه متیږي کیسر بھائی مننه کوم چې کیسر بھائی چې کم دی نن ما سره ډېر هیلپ وکړو په کیمرې باندې نن کیسر دی او کیسر خو نن ته بایي وکړه کیسر بھائی دغه په کومه طریقه باندې چې تا دغه کیمره نیولې ده او د کیمرې چې کم موومنټس دي تا خو ته پوره پروفیشنل دا خو ما ته اړو پته نه وه یو ملګری را سره دغه ځکه دی هغه نه هم لغونته انفارمیشن راغلی دې سره خبرې کوای شو How are you? Fine, thank you. What's your name? Abdul Ghafoor. You are here from how many days? From 3 days now. What is your experience about this It's a very exhibition? fantastic experience. Even last year also, I am here. Last year also. A lot of people are coming A here lot of people from different countries. from different community, different, different. So many things. Yeah. Okay. आप इंडिया में कहाँ से हैं? Yeah, मैं केरला. केरला से मैं 2 दिन पहले मामूटी से मिलकर आया हूँ अबू धाबी T10 प्रीमियर लीग उसमें मेरी मुलाकात मामूटी सर से हुई है स्टेज पे मैं उनसे मिला हूँ जब मैं उनसे मिला उसके बाद मुझे पता चला कि उनकी इतनी एज है थैंक यू सो वेरी मच नाइस टॉकिंग टू यू गफूर भाई Thank you very much. ده única. Quiero más de la semana. मिस्टर खुर्शीद ये कौन सा जवाब है
خبره د خوند اوس دی دې ټایم کې خوند وي دا دوبۍ ایر شو ده او نن ورته مونږ هم راغلي یو تاسو هم په دې کې سیل وکړو هیله کوم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي که ویډیو ستاسو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ خپلو ملګرو سره شیر کړئ انشاءالله چې ژوند خیر وي یو نوی ویډیو سره به ډېر ژر ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغه وخته پورې سلامه الله حافظ الله نگهبان د لوی الله په امان